عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله مقبرې ته ورغی او په قبر به سترګې ولګېدې نو ډېر زیات په ژړل، حتی تر دې پورې چې دا اوښکې به یې په دې ږیره باندې بهېدې. نو چا ترې تپوس وکړو، وی عثمانه د جنت ذکر کېږي د جهنم ذکر کېږي دومره نه جاړې، خو چې کله مقبرې ته راشي او قبرستان ویني او قبر ویني بیا ډېر جاړې، او د جهنم ذکر چې کېږي دومره نه جاړې. دا ولې؟ عثمان رضی الله تعالی ته وفرمایل وی دا قبر چې ده که نه دا د آخرت د پوړو نه اولنۍ پوړی ده دا قبر. کو په دې منزل کې ته کامیاب شوې خو وروستو نورو منزلونو کې به هم کامیاب شوې، خو که د قبر په دې منزل کې ناکامه شوې وروستو بیا ناکامي او ناکامي ده، بیا خو کامیابي نشته ده. دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام به فرمایل وی ما ته دا یره ده که نه چې تاسو به د خپل مړي دفن نه کوئ، که نه ما به الله تبارک وتعالی ته فرمایلي وي چې تاسو ته د عذاب قبر ښودلی وي، خو تاسو به خپل مړي بیا دفن نه کوئ. او نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل په دې سارو باندې عذاب قبر نشته دی، کو چېرته په دوی باندې عذاب قبر وی په دې ځناور باندې که نه تاسو به د دوی نه یو سیغ غوښه هم نه وخوړلی، په دې سارو بر سره غوښه نه وراغلې، خو چېرته دوی ته پته وي چې په موږ باندې عذاب قبر شته دی. دې وجې نبي علیه الصلاة والسلام به فرمایل وی القبر روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النیران. نبي علیه الصلاة والسلام به فرمایل وی دا قبر چې دی که نه دا د خاورو یو ډېرکې مه حسابوئ، دا د خاورو یو سلې مه حسابوئ، دا خو د جنت د باغچو نه یو باغچه ده یا د جهنم د کندو نه یو بدترینه کنده ده، یو بدترینه کنده ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کله چې نیکعمله انسان په دې قبر کې کېښودی شي، نیکعمله انسان په کې کېښودی شي، دا قبر ورته وایي وایي زما په شا زما په ملا چې څومره خلک ګرځېدل که نه په هغې ټولو کې ما ته ته خوښ وي، او ما وی چې ته به کله زما غېږې له راځې، نن زما غېږې له رالې ته ګوره زه ستا سره څومره ښه سلوک کومه. حدیث مبارک کې راځي وایي د جنت بستره ورته وغوړولی شي، د برې نه اواز وشي البسوه من الجنه وافرشوه من الجنه، د جنت جامې ورته واغوندوئ، د جنت بستره ورته خوره کوئ، او د جنت د طرف نه یو کړکۍ ورته کوله وکړئ چې دا خوشبویانې ورته راځي او دا قبر پې کولو شي. خو چې کله بدعمله انسان په دې قبر کې کېښودی شي نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي دا قبر ورته وایي دا ځمکه ورته وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېده که نه په هغې ټولو کې ما ته ته ناخوښه وي، ځکه چې ده په دې ځمکه باندې چغلي کوله، قتل یې کو، غیبت یې کو، زنا یې کوله، غلا یې کوله، هر قسمه ګناه ده په دې ځمکه کوله. نو کله چې انسان په دې ځمکه باندې ګناه کوي دا ځمکه ورته خیرې کوي، ښه دې ځمکې ته ډېر زیات تکلیف میلاویږي د دې انسان د ګناه د وجې نه. نو دا ځمکه ورته وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېدو په هغې ټولو کې ته ماته ناخوښه وې، نن ته زما غېږې ته رالې ته ګوره چې ستا سره څه چل کومه. حدیث مبارک کې راځي وایي دا ځمکه پې داسې راجوخته شي راتنګه پې شي، نبي علیه الصلاة والسلام دا خپلې مبارکې ګوتې په یو بل کې داسې ورکړې، وایي ده دا چجې دا پختې په یو بل کې داسې ورننوځي لکه څنګه چې زما دا ګوتې مبارکې په یو بل کې ورلې، دا چجې په یو بل کې داسې ننوځي. د اسمان نه اواز وشي البسوه من النار وافرشوه له من النار، د جهنم جامې ورته واغوندوئ، د جهنم بستره ورته خوره کوئ، او د جهنم د طرف نه دلته یو کړکي کولاو کوئ چې دا لوګي ورته راځي دې قبر ته. الله تبارک وتعالی دې پناه را نصیب کړي. بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي یو کم سل اجدهاګانې په ده باندې مسلط شي، یو کم سل اجدهاګانې په هغه باندې مسلط شي او دې تر قیامته پورې چیچي. او نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی د دغې اجدهاګانو نه کو چېرته یوه اجدها دنیا ته راله او دنیا کې پوکې صرف وو، د هغې پوکې به دومره زهر چې په مخ د ځمکه به چېرته شینکې زرغون نه شي، داسې خطرناک اجدهاګانې او ماران دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی کو عذاب قبر د ځان نه سپکول غواړي او لر کول غواړي نو د الله ذکر کوه، د الله ذکر کوه. دا عذاب به هله سپکېږي چې کله ته څه کوې د الله ذکر کوې. الله او د ذکر یوه نغده فایده دا ده که نه چې کله تا په راحت کې د الله ذکر کو که نه نو په مصیبت کې به د الله دعاګانې ډېر زر قبلې. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی کم انسان چې په راحت کې د الله ذکر کوي، راحت دی پې، سکون دی پې، بیا هم دی الله یادوي، نو وی کله چې په ده باندې تکلیف شروع شي که نه او دی الله ته فریاد شروع کړي، الله ته اواز وکړي الله مصیبت را باندې راغلی دی، وی دا فرشتې وایي چې یاره دا اواز خو څه اشنا غونته اواز دی،
دا اواز خو مخکې مونږ ډېر اورېدو خو مخکې مونږ په سکون سره په آرام سره اورېدو او هغه اواز دی اوس پکې درد دی تکلیف دی اواز اشنا دی مخکې مونږ دا اواز اورېدو چې الله به یادو اوس هم هغه اواز اورو چې الله یادوي خو مخکې پکې درد نه و او اوس د یو کمزوري او د یو ضعیفه اواز غونته کې ښکاري د یو کمزوري انسان اواز ښکاري نو چې معلومات وکړي وي او دا هغه انسان دی چې الله به ډېر یادو خو نن پې تکلیف راغلی دی نن پې څه راغلی تکلیف راغلی نو دا فرشتې الله ته د دې انسان سپارش شروع کړي وی الله چې کله په سکون کې کله په آرام کې ته ډېر یاد کړی الله اوس به مصیبت ته تکلیف کې الله دا تکلیف دې نه لري کا ته دې انسان فرشتې الله ته بیا سپارش کوي او چې کله یو انسان په راحت کې الله نه دی یاد کړی او په دې باندې کله مصیبت راغی او دې الله ته आवाज وکړي نو دا فرشتې وایي دا خو ډېر څه ناشنا غونته आवाज دی دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی چېرته دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی خو اوس مې چېرته تکلیف دی او دا आवाज اورو ناشنا आवाज دی مخکې مونږ دا نه دی اورېدلی الله نو په سکون کې په آرام کې په اطمینان کې په خوشحالۍ کې الله یاد کا په وخت د تکلیف کې به تا الله یاد کی فرشتې به دې الله ته سپارش وکړي الله نو یو خدا نغد پیدا په دنیا کې دا چې کله ته د الله ذکر کوي الله یادوي په مصیبتونو کې به الله دې تا یادوي ښه په مصیبتونو کې به مونږ باندې مصیبت دا دی الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي د سکون او د آرام په ټایم کې مونږ ته الله چرته یاد مونږ خو په خپلو مستۍ کې یو او په خپله نشه کې یو او بس په خپلو عیاشو کې یو خو چې چېرته په کور کې الله دې نه کړي الله دې نه کړي یو غم وشي که نه نو بیا د چېرته جالداره ټوپۍ ګوري په سر یې کېږدي بیا یو هفته د ټوپۍ په سر باندې ته به دا لوی اوس چېرته د عمرې نه راغی ښه یو هفته بیا دی ښه سم دمي خو چې هغه مصیبت او غم لږ کم شي که نه نو هغه ټوپۍ بیا ورته وکړي بیا په خپلو نشو تماشو کې شي نو بیا هغه غم مونږ نشو برداشت کولی وجه دا ده چې مونږ په خوشحالۍ کې الله نه دی یاد کړی نو په غم کې به الله بیا مونږ څه یاد کړي الله نو یو دا چې په دنیا کې الله یادوي په وخت د راحت کې په وخت د مصیبت کې به الله تا یاد کړي یوه پیدا دا ده په دنیا کې دویم دا دی چې د الله دا ذکر دومره زورور څیز دی دومره زورور څیز دی چې دا تا ته په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره ناستو په دې دوران کې یو بانډچي صحابي راغی وی د الله پاکه پیغمبره په مؤمنانو کې به هم داسې یو کس وي چې په جهنم کې به پروت وي او په جهنم کې به پاتې شي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی نه داسې خو څه نشته دی ټول مسلمانان به جنت ته ځي ها یو مسلمان دی چې هغه به ډېر اخر ته په جهنم کې پاتې کېږي هغه به ډېر اخر ته پاتې کېږي صحابه کرامو تپوس کوي د الله پاک پیغمبر دا کوم انسان دی چې دی په جهنم کې د ټولو نه اخر ته پاتې کېږي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل په جهنم کې به یو کس وي او هغه به د الله ذکر کوي او په چغه چغه به لګي چې یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو دا چغې به وي دا چغې به د جبرئیل علیه السلام تر غوږو شي جبرئیل علیه السلام به واوري چې د جهنم نه आवाज راځي او आवाज د الله د ذکر دی یا حنانو یا منانو دا आवाज د الله ته आवाजونه کېږي د جهنم نه نو جبرئیل علیه السلام به د الله د عرش ته لاندې په سجده پرېوځي چې په سجده پرېوځي سر به په سجده پروت وي الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ارفع رأسک یا جبریل ای جبریل سر اوچت کا جبریل علیه السلام به سر اوچت کی چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي جبریل ولې څه ناشنا خبره وشوه چې په سجده پرېوتې څه چل وشو جبریل علیه السلام به ورته فرمایي الله یو اواز مې د جهنم نه واورېدو او ډېر په درد کې لګیا دی او ډېر په تکلیف کې لګیا دی او تا ته اوازونه کوي چې یا حنانو یا منانو الله دغه کس خو د جهنم نه وباسه که نه الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ای جبریله لاړ شه د جهنم چې کوم داروغه دی چې د هغه نوم مالک دی او مالک ته ووایه چې دغه سړی روباسه کوم چې د یا حنانو یا منانو چغې وي جبریل علیه السلام به لاړ شي داروغه ته به ووایي د الله تبارک وتعالی حکم دی چې په جهنم کې یو تن پروت دی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه مالک په وایي ټیک ته د جهنم چې کوم داروغه دی دی به لاړ شي جهنم ته دی به په جهنم کې وګرځي خو دی به دغه کس پیدا نه کړي حالانکه حدیث مبارک کې راځي وایي داروغه د جهنم چې مالک چې دی وایي ده ته به هر جهنمي داسې معلوم وي لکه څنګه مور او پلار ته چې خپل بچي معلوم وي د مور او پلار خپل بچي خطا کېږي نه خطا کېږي د جهنم چې کوم داروغه دی مالک ته هغه ته به هر جهنمي داسې معلوم وي خو دی په جهنم کې وګرځي دغه کس په پیدا نه کړي نو دی به واپس راشي
چې واپس راشي نو جبرئیل علیه السلام ته به وایي جبریله زه خو پسې ډېر وګرځېدم خو دغه سړی ما پیدا نه کو ځکه جهنم تازه ساه اخیستی دی جهنم تازه ساه اخیستی دی او دومره ګرم شوی دی چې په جهنم کې د وسپنې او د ګټې او د انسان پته نه لګي چې کومه وسپنه ده او کومه ګټه ده او کوم انسان دی دومره جهنم په غوسه کې دی او دومره ګرم دی ما ته پته نه لګي چې هغه پکې په کوم ځای کې پروت دی جبرئیل علیه السلام به واپس راشي بیا به د الله تبارک وتعالی د عرش سره خواته په سجده شي الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبرئیل سر اوچت کا جبرئیل علیه السلام چې سر اوچت کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي چې ته خو ما لېږلی وې دې له چې کوم سړی یا حنان یا منان چغې وې هغه د جهنم نه روباسه راودیستو جبرئیل علیه السلام به ورته وفرمایي الله ما مالک ته وویل د جهنم داروغه ته مې وویل خو هغه راته وایي چې جهنم تازه ساه اخیستی دی او دومره ګرم شوی دی چې هلته د ګټې او د اوسپنې او د انسان پته نه لګي نو مالک پکې پیدا نه کو الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه او مالک ته ووایه چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی او راوی باسه الله تبارک وتعالی به ورته ځای وښیي جبرئیل علیه السلام چې راشي د جهنم چې کوم داروغه دی مالک هغه ته به ووایي الله تبارک وتعالی فرمایي چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې او په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی راوی باسه مالک په لاړ شي د جهنم چې کومه فرشته د پاغې مقرر دا به لاړه شي دغه سړي ته به ځان ورسوي نو حدیث مبارک کې راځي دا سړی به ډېر په عجیبه حالت کې پروت وي وایي دا خپې نه دي دا به د سر سره تړلي شوي دي او لاسونه به د سټ سره تړلي شوي په زنځیرانو کې او په ده باندې به ماران او لړمانان رانښتي دی به خوري او دی به چغې څه وي یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو ډېر رحم کوونکي ذاته بیا به هم دا چغې وي نو د جهنم چې کومه فرشته ده داروغه مالک هغه به دا زنځیران مات کی او به یې سپړي او د جهنم نه به یې روباسي چې روباسي که نه نو جبرئیل علیه السلام ته به یې حواله کړي چې حواله کړي جبرئیل علیه السلام به د ځان سره روان کړي جبرئیل علیه السلام به لاړ شي بیا به د الله د عرش سره خواته سجده ولګوي الله تبارک وتعالی به ته بیا وفرمایي جبرئیل سر اوچت کا جبرئیل علیه السلام چې سر اوچت کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي جبرئیله ما چې په کم کس پسې لېږلی وي هغه دې راوست او الله دا مې دی راوستی دی دا ولاړ دی الله تبارک وتعالی به دې انسان ته وایي ای بنده ما تا ته پیغمبران نو در لېږلي دی به وایي الله را لېږلي دي د هغې پیغمبر سره ما کتاب نو در لېږلی الله را لېږلی دی تا ته ما نه وویلي چې دا ګناهونه به نه کوي الله بلکل منع کړی دی ما بیا هم تا هغه ګناهونه کړي وو که نه الله ما بیا هم هغه ګناهونه کړي وو الله پیغمبران دی را لېږلي وو کتابونه دی را لېږلي وو د ګناهونو نه دې منع کړي وو خو الله د هغې باوجود ما ګناهونه کړي دي دی به اقرار وکړي خو بیا به هم دی وایي چې الله یقینا زه ډېر مجرم یم ما ډېر ګناهونه کړي خو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم ځکه مې چغې والې چې یا حنانو یا منانو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم الله تبارک وتعالی به وفرمایي ای فرشتو تاسو هم ګواه شئ چې د کوم زما د رحمت امید ساتلی دی په دغې رحمت سره ما به معاف کړو په دغه رحمت سره دی ما معاف کو زه د جنت ته داخل کوي جنت ته یې بوځئ الله تبارک دا آخري جهنمي دی ښه دا به د ټول نه آخر د مسلمانانو نه په جهنم کې پاتې شوي خو دی به هم هلته د الله ذکر کوي څه به وایي یا حنانو یا منانو او د دغه ذکر په برکت سره به الله د جهنم نه وباسي او جنت ته به یې داخل کړي الله رونو ساره پکې شته دی لا ښه الحمدلله ساره پکې شته دی الحمدلله اوس را سره م وکړه ځکه چې دا ساه وځي که نه بیا هېڅ نشته دی بیا هېڅ نشته دی اوس را سره م وکړه ساه را پکې ځي ښکته بره ساه ځي د الله ذکر شروع کوي د الله یاد شروع کوي چا چې د چا سره مینه هغه ډېر یادوي زمونږ د الله سره مینه د الله به نه یادو او چې ته خبر شي چې پلانکی سړی ما ډېر ډېر یادوي نو هغه دې خوښې که بدې دي شي خوښې نه شي نو الله تبارک وتعالی چې ته ډېر ډېر یادوي نو د الله به خوښ شي که خوښ ته نه شي د الله به بیا ډېر خوښ شي د الله ذکر ډېر کوئ او کومه خبره چې په ژبه باندې زیاته کېږي نو دا قرارې په زړه کې نیسي قرارې په څه کې نیسي نو په دې ژبه باندې ځان له د شپې راپاسه د تهجدو په ټایم کې او ځان له په توره شپه کې په یو ګوټ کې کښېنه او الله الله وایه الله الله او داسې وایه چې د اواز دې زړه ته کوزوه د اواز دې زړه ته کوزوه ګوره چې دا الله دا نوم ستا په زړه کې قرارې نیسي که نه نیسي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي څلور څیزونه داسې دي چې دا چاته ورکړی شو که نه نو دته د دین او د دنیا ټولې ښېګړې ورکړی شي صرف څلور څیزونه دي
دا چې چاته میلو شو د دین او د دنیا ټولې ښېګړې دته میلو شي. په هغې کې یو نبی علیه صلات وسلام فرمایي وی هغه ژبه چې کومه د الله په ذکر باندې مشغوله وي، هغه ژبه چې په هغې باندې د الله ذکر کېږي. دویم نبی علیه صلات وسلام فرمایي شکرګزار زړه، داسې زړه دی چې هر ټایم د الله شکر وباسي. او دریم نبی علیه صلات وسلام فرمایي داسې بدن چې هغه مشقت تکلیف برداشت کوونکی دی، لږ لږ تکلیف سره چغې نه وي، تکلیف برداشت کوي. او څلورم نبی علیه صلات وسلام فرمایي نیک عمله بیبي چې هغه د خاوند په مال کې او دا ښځه په خپل ځان کې خیانت نه کوي، کو خاوند موجود وي او کو موجود نه وي، دا خپل ځان د خاوند امانت ګڼي. نو نبی علیه السلام فرمایي دا څلور څیزونه چې چاته میلو شو که نه دته د دنیا او د آخرت د دین او د دنیا ټولې ښېګړې میلو شي. په هغې کې یو نبی علیه السلام څه شی ذکر کړی؟ داسې ژبه چې د الله په ذکر سره مشغوله وي، د الله په ذکر سره مشغوله وي. نو بهترین څیز بهترینه ژبه هغه ده چې په هغې باندې د الله ذکر کېږي. دا خبره ځکه کوم په دې موضوع باندې لږې خبرې ځکه کوم چې زمونږ په معاشره کې د الله ذکر ډېر لږ پاتې شوی دی، د الله یاد ډېر کم پاتې شوی دی. هر انسان د ځان ته سوچ وکړي، زه سحر را پاڅېدلی ومه، ماښام شو شپه شوله کټ ته وختم اوده کېږمه، دې د ځان سره حساب وکړي د سحر نه واله تر دې شپې پورې ما په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کړی دی، په دې مې کنځلې څومره کړي دي، په دې مې غیبت څومره کړی دی، په دې مې چغلۍ څومره کړي دي، په دې مې لمسې څومره کړي دي، په دې ژبه باندې د دوو تنو جنګول ما څومره کړي دي. هر انسان دې سوچ وکړي که نه، بیا به هر تن ته په خپله پته ولګي چې زه په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کومه، څومره زه په دې ژبه د الله ذکر کوم. هر سړی دې د ځان سره حساب وکړي. سار شو ماښام شو ورځ ټوله تېره شوه، زما په دې ژبې باندې د الله نافرمانۍ ډېرې شوې که د الله یاد پرې ډېر وشو. نو نبی علیه صلات وسلام دغې صحابي ته فرمایي بس ته دا خبره د ځان سره یاده که چې ستا ژبه د همیشه د الله په ذکر باندې څه وي؟ لمده وي، لمده. د الله په ذکر باندې خپله ژبه لمده ساته. او دا ذکر چې کوم انسان کوي د ده زړه ته به سکون وي، د ده زړه ته به اطمینان وي، د ده زړه ته به آرام وي. نو بهرحال زمونږ معاشره کې ذکر دا ډېر کم شوی دی، ډېر زیات کم شوی دی. حالانکې نبی علیه صلات وسلام فرمایي دا ذکر دا انسان د عذاب قبر نه خلاصوي. ذکر انسان د عذاب قبر نه خلاصوي. نبی علیه صلات وسلام فرمایي وما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په اعمالو کې داسې یو عمل بل غوره نشته او بهتر نشته چې هغه تا د عذاب قبر نه خلاص کې سوا د ذکر د الله نه. حدیث مبارک دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په عملونو کې چې هغه عمل چې تا د الله د عذاب نه خلاصوي، د عذاب قبر نه د خلاصوي، هغه د الله ذکر دی. او عذاب قبر خو به تاسو اورېدلی وي د علماو نه. الله دې موږ ټولو ته فنا راکړي. عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله مقبرې ته ورغی او په قبر به یې سترګې ولګېدې نو ډېر زیات په جړل، حتی تر دې پورې چې دا اوښکې به یې په دې ږیره باندې بهېدې. نو چا ته نه تپوس وکړو عثمانه د جنت ذکر کېږي د جهنم ذکر کېږي دومره نه جاړې، خو چې کله مقبرې ته راشي او قبرستان ویني او قبر ویني بیا ډېر جاړې، او د جهنم ذکر چې کېږي دومره نه جاړې. دا ولې؟ عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی دا قبر چې ده که نه دا د آخرت د پوړو نه اولنۍ پوړی ده دا قبر. کو په دې منزل کې ته کامیاب شوې خو وروسته نورو منزلونو کې به هم کامیاب شوې، خو که د قبر په دې منزل کې ناکامه شوې وروسته بیا ناکامي او ناکامي ده، بیا خو کامیابي نشته دی. دې وجې نه نبي علیه الصلوۃ والسلام به فرمایل وی ما ته دا یره ده که نه چې تاسو به د خپل مړي دفن نه کوئ، که نه ما به الله تبارک وتعالی ته فرمایلي چې تاسو ته د عذاب قبر ښودلی وي، خو تاسو به خپل مړي بیا دفن نه کوئ. او نبی علیه صلات وسلام فرمایل وی دې سارو باندې عذاب قبر نشته دی،
کو چېرته په دوی باندې عذاب قبر وی په دې ځناور باندې که نه تاسو به د دوی نه یو سې غوښه هم نه وخوړلی په دې سارو بر سره غوښه نه وراغلې کو چېرته دوی ته پته وي چې په موږ باندې هم عذاب قبر شته دی دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النيران نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی دا قبر چې دی کنه دا د خور یو ډیره کې مې حسابوي دا د خور یو سله مې حسابوي دا خو د جنت د باغچو نه یو باغچه ده یا د جهنم د کندو نه یو بدترینه کنده ده یو بدترینه کنده ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کله چې نیکمل انسان په دې قبر کې خودش نیکمل انسان ته کې خودی شي دا قبر ورته وایي وی زما په شا زما په ملا چې څومره خلک ګرځېدل که نه په هغې ټولو کې ما ته ته خوښ وي او ما وی چې ته به کله زما غېږې له راځې نن زما غېږې له رالې ته ګوره زه ستا سره څومره ښه سلوک کومه حدیث مبارک کې راځي وی د جنت بستره ورته وغوړولی شي د برې نه اواز وشي د جنت جامې ورته واغوندوئ د جنت بستره ورته خوره کوي او د جنت د طرف نه یو کړکۍ ورته کوله وکړه چې دا خوشبویانې ورته راځي او دا قبر پې کوله شي خو چې کله بدعمله انسان په دې قبر کې کېښودی شي نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وي دا قبر ورته وي دا ځمکه ورته وي وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېده که نه په هغې ټولو کې ما ته ته ناخوښه وي ځکه چې ده په دې ځمکه باندې چغلي کوله قتل کو غیبت کو زنای کوله غلای کوله هر قسمه ګناه د په دې ځمکه کوله نو کله چې انسان په دې ځمکه باندې ګناه کوي دا ځمکه ورته خیرې کوي ښه دې ځمکې ته ډېر زیات تکلیف میلاویږي د دې انسان د ګناه د وجې نه نو دا ځمکه ورته وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېدو په هغې ټولو کې ته ماته ناخوښه وې نن ته زما غېږې ته رالې ته ګوره چې ستا سره څه چل کومه حدیث مبارک کې راځي وایي دا ځمکه پې داسې راجوخته شي راتنګ پشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل مبارک ګوتې په یو بل کې داسې ورکړې وی د چجې د پختې په یو بل کې داسې ورننوځي لکه څنګه چې زما د ګوتې مبارک په یو بل کې ورلې چجې په یو بل کې داسې ننوځي د اسمان نه आवाज وشي د جهنم جامې ورته واغوندوي د جهنم بستره ورته خوره کوي او د جهنم د طرف نه یو کړکۍ کولاو کوي چې دا لوګي ورته راځي د قبر ته الله تبارک وتعالى دې پناه را نصیب کړي بیا حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی یو کم سل اجدهاګانی په د باندې مسلط شي یو کم سل اجدهاګانی په باندې مسلط شي او د تر قیامت پورې چی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د دغه اجدهاګانو نه کو چرته یو اجدها دنیا تراله او دنیا کې پوکي سیرپ وو دا غي پوکي به دومره زهر چې په مخ د ځمکه به چرته شینکې زرغون نشي داسې خطرناک اجدهاګانې او ماران دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کو عذاب قبر د ځان نه سپکول غواړي او لر کول غواړي نو د الله ذکر کوه د الله ذکر کوه دا عذاب به هله سپکېږي چې کله ته څه کوې د الله ذکر کوې الله او د ذکر یوه نغده فایده دا ده که نه چې کله تا په راحت کې د الله ذکر کو که نه نو په مصیبت کې به د الله دعاګانې ډېر زر قبلې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کم انسان چې په راحت کې د الله ذکر کوي راحت ته پې سکون دی پې بیا هم دی الله یادوي نو وی کله چې په ده باندې تکلیف شروع شي که نه او دی الله ته فریاد شروع کړي الله ته اواز وکړي الله مصیبت را باندې راغلی دی وی دا پرشتي وی چې یاره دا اواز خو څه اشنا غونته اواز دی دا اواز خو مخکې مونږ ډېر اورېدو خو مخکې مونږ په سکون سره په آرام سره اورېدو او اخکه اواز دی اوس پکې درد دی تکلیف دی اواز اشنا دی مخکې مونږ دا اواز اورېدو چې الله به یادو اوس هم هغه اواز اورو چې الله یادوي خو مخکې پکې درد نه و او اوس د یو کمزوري او د یو ضعیفه اواز غونته کې ښکاري د یو کمزوري انسان اواز ښکاري نو چې معلومات وکړي او دا هغه انسان دی چې الله به ډېر یادو خو نن پې تکلیف راغلی دی نن پې څه راغلی تکلیف راغلی نو دا فرشتې الله ته د دې انسان سپارش شروع کړي وایي الله چې کله په سکون کې کله په آرام کې ته ډېر یاد کړی الله اوس به مصیبت دی تکلیف کې دی الله دا تکلیف دې نه لرې که ته دې انسان فرشتې الله ته بیا سپارش کوي او چې کله یو انسان په راحت کې الله نه دی یاد کړی
او په دې باندې کله مصیبت راغی او دې الله ته आवाज وکړي نو دا فرشتي وایي دا خو ډېر څه ناشنا غونته اواز دی دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی چېرته دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی خو اوس به چېرته تکلیف دی او دا اواز اورو ناشنا اواز دی مخکې مونږ دا نه دی اورېدلی الله نو په سکون کې په آرام کې په اطمینان کې په خوشحالۍ کې الله یاد کا په وخت د تکلیف کې به ته الله یاد کړي فرشتې به دې الله ته سپارش وکړي الله نو یو خدا نغد پیدای په دنیا کې دا ده چې کله ته د الله ذکر کوي الله یادوي په مصیبتونو کې به الله بیا تا یادوي ښه په مصیبتونو کې به مونږ باندې مصیبت دا دی الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي د سکون او د آرام په ټایم کې مونږ ته الله چرته یاد مونږ خو په خپلو مستۍ کې یو او په خپله نشه کې یو او بس په خپلو عیاشو کې یو خو چې چېرته په کور کې الله دې نه کړي الله دې نه کړي یو غم وشي که نه نو بیا د چېرته جالداره ټوپۍ ګوري په سر یې کېږدي بیا یو هفته د ده ټوپۍ په سر باندې ته به دا لوی اوس چېرته د عمرې نه راغی ښه یو هفته بیا دی ښه سم دمي خو چې هغه مصیبت او غم لږ کم شي که نه نو هغه ټوپۍ بیا ورتاوه کړي بیا په خپلو نشو تماشو کې شي نو بیا هغه غم مونږ نشو برداشت کولی وجه دا ده چې مونږ په خوشحالۍ کې الله نه دی یاد کړی نو په غم کې به الله بیا مونږ څه یاد کړي الله نو یو دا چې په دنیا کې الله یادوي په وخت د راحت کې په وخت د مصیبت کې به الله تا یاد کړي یوه پیدا دا ده په دنیا کې دویم دا دی چې د الله دا ذکر دومره زورور څیز دی دومره زورور څیز دی چې دا تا ته په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره ناستو په دې دوران کې یو بانډچي صحابي راغی وی دا الله پاک پیغمبره په مؤمنانو کې به هم داسې یو کس وي چې په جهنم کې به پروت وي او په جهنم کې به پاتې شي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی نه داسې خو څه نشته دی ټول مسلمانان به جنت ته ځي ها یو مسلمان دی چې هغه به ډېر اخر ته په جهنم کې پاتې کېږي هغه به ډېر اخر ته پاتې کېږي صحابه کرامو تپوس کوي د الله پاک پیغمبر دا کوم انسان دی چې دی په جهنم کې د ټولو نه اخر ته پاتې کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایي وی په جهنم کې به یو کس وي او هغه به د الله ذکر کوي او په چغه چغه به لګي چې یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو دا چغه به وي دا چغه به د جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام تر غوږ شي جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام به ووري چې د جهنم نه आवाज راځي او आवाज د الله د ذکر دی یا حنانو یا منانو دا आवाज دی الله ته आवाजونه کېږي د جهنم نه نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام به د الله د عرش ته لاندې په سجده پریوزي چې په سجده پریوزي سر به په سجده پروت وي الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ارفع رأسک یا جبرئیل ای جبرئیل سر اوچت کا جبرئیل علیہ السلام به سر اوچت کی چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي جبرئیل ولې څه ناشنا خبره وشوه چې په سجده پریوتې څه چل وشو جبرئیل علیہ السلام به ورته فرمایي الله یو आवाज مې د جهنم نه واورېدو او ډېر په درد کې لګیا دی او ډېر په تکلیف کې لګیا دی او تا ته اوازونه کوي چې یا حنانو یا منانو الله دغه کس خو د جهنم نه روباسه که نه الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه د جهنم چې کوم داروغه دی چې د هغه نوم مالک دی او مالک ته ووایه چې دغه سړی روباسه کوم چې د یا حنانو یا منانو چغې وي جبریل علیه السلام به لاړ شي داروغه ته به ووایي د الله تبارک وتعالی حکم دی چې په جهنم کې یو تن پروت دی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه مالک په وایي ټیک ته د جهنم چې کم داروغه دی دی به لاړ شي جهنم ته دی به په جهنم کې وګرځي خو دی به دغه کس پیدا نه کړي حالانکه حدیث مبارک کې راځي وایي داروغه د جهنم چې دی مالک چې دی وایي ده ته به هر جهنمي داسې معلوم وي لکه څنګه مور او پلار ته چې خپل بچي معلوم وي د مور او پلار خپل بچي خطا کېږي نه خطا کېږي د جهنم چې کم داروغه دی مالک ته هغه ته به هر جهنمي داسې معلوم وي خو دی په جهنم کې وګرځي دغه کس په پیدا نه کړي نو دی به واپس راشي چې واپس راشي نو جبرئیل علیه السلام ته به وایي جبریله زه خو پسې ډېر وګرځېدم خو دغه سړی ما پیدا نه کو ځکه جهنم تازه ساه اخیستی دی جهنم تازه ساه اخیستی دی او دومره ګرم شوی دی چې په جهنم کې د اوسپنې او د ګټې او د انسان پته نه لګي چې کومه اوسپنه ده او کومه ګټه ده او کوم انسان دی دومره جهنم په غوسه کې دی او دومره ګرم دی ما ته پته نه لګي چې هغه پکې په کوم ځای کې پروت دی
جبرئیل علیه السلام به واپس راشي بیا به د الله تبارک وتعالی د عرش سره خواته په سجده شي. الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبرئیل سر اوچت کا. جبرئیل علیه السلام چې سر اوچت کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي چې ته خو ما لېږلی وې دې له چې کوم سړی یا حنانو یا منانو چغې وې هغه د جهنم نه روباسه راودیستو. جبرئیل علیه السلام به ورته وفرمایي الله ما مالک ته وویل د جهنم داروغه ته مې وویل خو هغه راته وی چې جهنم تازه سا اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې هلته د ګټې او د اوسپنې او د انسان پته نه لګي نو مالک پکې پیدا نه کو. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه او مالک ته ووایه چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی او راوی باسه. الله تبارک وتعالی به ورته ځای وښیي. جبرئیل علیه السلام چې راشي د جهنم چې کوم داروغه دی مالک هغه ته به ووایي الله تبارک وتعالی فرمایي چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې او په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی راوی باسه. مالک په لاړ شي د جهنم چې کومه فرشته د پاغې مقرر دا به لاړه شي دغې سړي ته به ځان ورسوي. نو حدیث مبارک کې راځي وایي دا سړی به ډېر په عجیبه حالت کې پروت وي. وایي دا خپې نه دي دا به د سر سره تړلي شوي او لاسونه به د سټ سره تړلي شوي په زنځیرانو کې او په ده باندې به ماران او لړمانان رانښتي دی به خوري او دی به چغې څه وایي یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو ای ډېر رحم کوونکي ذاته بیا به هم دا چغې وایي. نو د جهنم چې کومه فرشته ده داروغه مالک هغه به دا زنځیران مات کی او اوبه یې سپړي او د جهنم نه به یې روباسي. چې روباسي که نه نو جبرئیل علیه السلام ته به یې حواله کړي. چې حواله کړي جبرئیل علیه السلام به دې د ځان سره روان کړي. جبرئیل علیه السلام به لاړ شي بیا به د الله د عرش سره خواته سجده ولګوي. الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبرئیل سر اوچت کا. جبرئیل علیه السلام چې سر اوچت کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي جبریله ما چې په کوم کس پسې لېږلی وی هغه دې راوست او الله دا مې دی راوستی دی دا ولاړ دی. الله تبارک وتعالی به دې انسان ته وایي ای بنده ما تا ته پیغمبران نو در لېږلي دی به وایي الله را لېږلي دي. د هغې پیغمبر سره ما کتاب نو در لېږلی الله را لېږلی دی. تا ته ما نه وویل چې دا ګناهونه به نه کوي الله بلکل منع کړی دی ما بیا هم تا هغه ګناهونه کړي وو که نه الله ما بیا هم هغه ګناهونه کړي وو. الله پیغمبران دې را لېږلي وو کتابونه دې را لېږلي وو د ګناهونو نه دې منع کړي وو خو الله د هغې باوجود ما ګناهونه کړي دي. دی به اقرار وکړي خو بیا به هم دی وایي چې الله یقینا زه ډېر مجرم یم ما ډېر ګناهونه کړي خو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم ځکه مې چغې والې چې یا حنانو یا منانو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم. الله تبارک وتعالی به وفرمایي ای فرشتو تاسو هم ګواه شئ چې د کوم زما د رحمت امید ساتلی دی په دغې رحمت سره ما دی معاف کو په دغې رحمت سره دی ما معاف کو زه دې جنت ته داخل کړئ جنت ته یې بوځئ. الله تبارک دا آخري جهنمي دی ښه دا به د ټول نه آخر د مسلمانانو نه په جهنم کې پاتې شوي خو دی به هم هلته د الله ذکر کوي څه به وایي یا حنانو یا منانو او د دغې ذکر په برکت سره به الله د جهنم نه وباسي او جنت ته به یې داخل کړي. الله رونو سارا پکې شته دی لخه الحمدلله سارا پکې شته دی الحمدلله اوس را سره موکه ده ځکه چې دا سا وځي که نه بیا هېڅ نشته دی بیا هېڅ نشته دی اوس را سره موکه ده سارا پکې ځي ښکته بره سا ځي د الله ذکر شروع کوي د الله یاد شروع کوي. چا چې د چا سره مینه هغه ډېر یادوي زمونږ د الله سره مینه د الله به نه یادو او چې ته خبر شي چې پلانکی سړی ما ډېر ډېر یادوي نو هغه دې خوښې بدې دي شي خوښې نه شي نو الله تبارک وتعالی چې ته ډېر ډېر یادوي نو د الله به خوښ شي که خوښ پی نه شي د الله به بیا ډېر خوښ شي. د الله ذکر ډېر کوئ او کومه خبره چې په ژبه باندې زیاته کېږي نو دا قرارې په زړه کې نیسي قرارې په څه کې نیسي نو په دې ژبه باندې ځان له د شپې راپاسه د تهجدو په ټایم کې او ځان له په توره شپه کې په یو ګوټ کې کښېنه او الله الله وایه الله الله او داسې وایه چې د اواز دې زړه ته کوزوه د اواز دې زړه ته کوزوه ګوره چې دا الله دا نوم ستا په زړه کې قرارې نیسي که نه نیسي. الله الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. چېرته به زما داسې به ډېر کم کسانې چې د شپې دې جومات ته راغلي او دلته ځان له په دې ګوټ کې ناست او د الله ذکر یې شروع کړی ډېر کم به داسې که نه ډېر کم به داسې چې د شپې پاسېدلی او راغلی د هغې جومات په دې ګوټ کې ځان له ناست او الله ته په جلا شوی د الله ذکر یې شروع کړی او الله ته چغې وایي چې الله الله الله
الله دې زموږ په حال رحم وکړي. یقین وکړه زموږ د معاشرې نه ذکر پاک ختم شوی دی. ذکر پکې د سره څوک عبادت نه حسابوي چې دا ذکر هم یو عبادت دی. ذکر شروع کړئ. دا تسبیح راوالی د دې یو برکت دی، ځکه چې دا در سره په لاس کې بې اختیاره به د الله ذکر کوئ. د دې یو برکت دی. دا څه ریاکاري نه ده چې ریاکاري ده، دې کې ریاکاري نشته دی. دا تسبیح چې در سره یې ته به بې اختیاره داسې الله الله الحمدلله سبحان الله الله اکبر دا به وایي. عادت د سړي جوړ شي. بیا نو د الله ذکر کوئ. د دې ډېرې زیاتې پیدې دي. په دنیا کې هم پیدې دي، په آخرت کې هم پیدې دي. په وخت د خوشحالۍ کې الله یاد کوي، په وخت د مصیبت کې به الله مونږ یاد کوي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. اول حق د بچی په مور او پلار باندې دا دی چې دله به حلال روزي پیدا کوي. د حرامو نه به خپل بچی ساتي. دا د بچی حق دی په پلار باندې چې دا پلار به دې بچی له حلال روزي پیدا کوي، د حرامو نه به ساتي. ځکه د کم بچی تربیت، د کم بچی پالنه چې په حلال روزي باندې وشوله، الله تبارک وتعالی د دنه د دنیا او د آخرت ډیر لوی کار اخلي. او د کم بچی چې خصمانه د هغه پالنه په حرام باندې وشوله، نو دا بچی به د مور د پارم د سر درد وي، د پلار د پاره به د سر درد وي، او د تمام معاشرې د پاره به د سر درد وي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کم غوښې او اډوکې چې په حرامو باندې جوړ شي، دغه غوښې او اډوکو له اور د جهنم بیا بهتر دی. نو تا چې د خپل بچو غوښې په حرامو رخ کړي دي، تا د خپلو بچو اډوکې په حرامو باندې رخ کړي دي، د هغه په بدن کې چې کمه وینه د هغه د حرامو ده، د هغه په بدن باندې چې کمې غوښې انبار دي دا د حرامو دي، د هغه د بدن چې کم اډوکې دي دا د حرامو نه رخ شوي دي. چېرته به دا ستا بچی ستا دپاره د راحت او د سکون ذریعه وګرځي؟ دا سوال نه پیدا کېږي چې دا سکون او د راحت ذریعه وګرځي. نو د بچی دپاره اول حق په مور او پلار باندې دا دی چې حلال روزي به ورله ورکوي. حلال روزي په دې بزرګانو کې یو عالم تیر شوی دی، یو لوی محدث دی، عبدالله ابن مبارک رحمه الله. دا لوی محدث لوی فقیه تیر شوی دی. د ده پلار مبارک دا د یو ګورنر سره په باغ کې نوکر و باغبان و، د هغه باغ به یې ساتودله. یو ورځ د دې ګورنر میلمانه رالو، ده ورته وی ځئ چې لاړ شو زما باغ دی، هلته به ډوډۍ مو خورو، میوې به مو خورو، زما باغ به وینو، چکر به وګلګو. دا عرب اوس هم دا عادت دی، ځان له په دې باغونو کې او په دې ساراونو کې ځایونه رخ کړي، څوک ورته استراحه وایي، څوک ورته څوک وایي، څوک ورته څه وایي، دا نومونه یې ورته رخ کړي. بهرحال ځان له ځي هغې ته چې میلمانه یې راشي ځان له پکې ټیم تېروي. نو د دې ګورنر هم باغ و، دې میلمنو ته وایي ځئ چې لاړ شو دې باغ ته، هلته به ډوډۍ وخورو او په دې باغ کې به وګرځو. هغې ورته وایي ټیک ده. دا میلمانه چې کله د دې باغ ته به وستل په لاره ورته لګیا دی، یاره زما باغ دی او ډېره ښایسته خوږه میوه کوي، ډېر ښکلي انارونه کوي، هغې نه به انارونه وخورو. خو د ټول نه لویه خبره ده که نه چې په باغ کې را سره کم نوکر دی باغبان دی، هغه ډېر ایمانداره سړی دی، ډېر ایمانداره نوکر را باندې پېښ شوی دی، ډېر ایمانداره مزدور را باندې پېښ شوی، ډېر ښه سړی دی. دا صفتونه ورله کوي. لاړو بهرحال باغ ته چې ورسېدل، ډوډۍ تیاره شوه، ډوډۍ وخوړله. چې ډوډۍ وخوړله نو د باغبان ته وایي مبارک ته، وایي مبارکه د انارو لږې ښکلې دانې راوشو کوه چې دا میلمانه یې وخوري، په دې ډوډۍ پسې دا میوه وخوري، انار ترې راوړه تازه تازه. هغه ورته وایي ټیک ده. دی لاړ په باغ کې ګرځېده ګرځېده، یو ښایسته دانې پکې وکتله، راوشو کوله راوړه. چې دلته کې ګورنر هغه دانه ماته کړله او میلمنو ته یې ورکړه چې هغې وڅکله، تروه وه، تروه وه. دی خو ملامته شو، اوس ته میلمه ته خرابه میوه کېږي که نه، خو سړی ملامته شي که نه. دی ملامته شو، مړه دا څنګه انار راوړې، دا خو تریو دی، ښکلی انار ته راوړه. د ورته وي ټیک ده صحیح ده. ګرځېده ګرځېده په باغ کې بله یو ښایسته دانې راوشو کوله، راوړله. چې راوړله هغه یې ماته کړه، چې هغه یې خولې ته ور واچوله، هغه هم تروه ده. اوس ګورنر ملامت هم شو، غوسه هم شو چې د ده خو ما دوی ته په لاره ډېر صفتونه کول چې دا ډېر ایمانداره سړی دی او ډېر داسې سړی دی، او هغه چې موږ له میوه راوړي نو خرابه یې راوړي. نو هغه ورته ویې زه درته وایم چې ښکلې میوه راوشو کوه، ته چې راوړې نو ترې راوړې بله دانه راوشو کوه. چې بله دانه یې راوړه چې هغه یې ماته کړه، هغه هم تروه وه، هغه هم تروه وه. بس د ګورنر پاره وختله، صحیح شو، ځکه چې ملامته شو چې دا د عزت جنازه خو دې راله میلمنو د خو دې په شرمونو وشرمولم، بې عزته دې کړمه، ما ستا څومره صفتونه کړي. غصه شو ورته،
وی په ټوله لار مې د خپلو مېلمنو ته ستا صفتونه کولو او زه خبر نه وم چې ته د 2 پیسو سړی هم نه ته ماله انار راوړي او هغه تریو راوړي ستا په باغ کې دومره موده وشول او تا ته دا پته هم نه ده لګېدلې چې خوږه دانه کمه ده او تروه دانه کمه ده د کم بوټي میوې خوږې دي او د کم بوټي پکې تروې دي تا په دې باغ کې دومره موده کار وکړو تا ته پکې لا دا پته هم نه لګېدلې چې زما میلمه راځي چې تا ته پکې د بوټي پته چې د دې بوټي دانې خوږې دي چې هغوی له هغه راشوکئ تا ته دا پته هم نه ده لګېدلې مبارک ورته وویل وی حضرت زه تا د باغ نوکر مقرر کړم خو د بوټو د سنبالولو دپاره زه نوکر یمه زه بوټي سنبالومه د بوټو خختراشي کومه د بوټو ویښونه برابرومه بوټو ته اوبه ورکومه ټوله ورځ په دې بوټو خصمانه کوم په دې باندې ګرځمه زه د دې نوکر یمه زه د دې نوکر نه یم چې زه د بوټو له دانې راشو کومه او خورم چې کومه خوږه ده او کومه تروه ده وی ولې تا د دې بوټو نه سکه نه ده کړې وی نه ما ته یو اوسه پورې د دې نه ما دانه هم نه ده راشو کولی ما د دې نه دانه سکړې نه ده نو ما ته به څه پته لګي چې کوم بوټی خوږ دی او کوم تریو دی ما د بوټو خصمانه کړې ده زه د دې نوکر یم او د دانو مالک خو ته یې نو چې تا راته نه دي ویلي نو زه څنګه وخورم دانه او ګورنر خو خوشحاله شو زه د عزت جنازه خو در رالیستلې خو عزت خو مې بیا په حال شو ما وایي چې ډېر ایمانداره سړی دی خبره خو رښتیا شوله وی تا د دې نه دانه نه ده سکلې نه ما ته نه ده سکلې ما ته پته نشته دی چې دا څنګه دي ځکه دانې ستا دي او د بوټو سنبالول زما دي الله دې داسې ایمانداري په مونږ کې پیدا کړي نن سبا ته په خپل باغ باندې نوکر ولګوه که نه وایي لکه د مالټو دا باغ راله ساته ستا کره به کور دومره کریټونه نه چې څومره به د هغه کره په کور کې پراته وي هغه خو پرېږده د هغه چې څومره خپل خپلوان دي هر یو ته تروړه لېږلي چې زه د مالټو په باغ کې نوکر یم دا تروړه مې چې تاله در ولېږله داسې ده که داسې نه ده ته په باغ باندې نوکر مقرر کړه که نه یا خپل کار روزګار له چې ته یو نوکر ونیسه نو تاله به ته دومره نه راوړي چې څومره ته هغه ځان له کور ته چلی دا ایمانداري نه ده ښه ایمانداري دا ده دا به هر حال عبدالله دا ګورنر خو پوه شو چې دا سړی دومره ایماندار سړی دی نو دا خو د باغ د نوکرۍ نه دی دا دومره ایماندار سړی دی نو په ده باندې به زه باغونه ساتمه دا خو چېرته ځان له راوسته غواړي دا خو ډېر د کار سړی دی وینا یې ورته وکړه وی د نن نه بعد ته په باغ کې نوکري مه کوه د باغ نه مې ته کټ کړلی مبارک ویېرېدو چې یاره ګوره چې ګورنر رانه خفه شو د نوکرۍ نه یې ویستلم کو د نوکرۍ نه یې کټ کړم کو وی نه که نه ته به په باغ کې نوکري نه کوي ته به زما بنګلې ته راشي هلته به زما سره نوکري کوي ته به زما سره زما په دیره کې ناست ته خو ډېر امانتدار سړی یې ته هلته راځه بهرحال مبارک د باغ نه بوستو خپل دیرې ته هلته به د میلمنو خدمت کو یو ځل دا ګورنر داسې په دې چمن کې ناست دی او خفه ناست دی سوچونه کوي دا مبارک ولا راغی وی حضرت زه د ډېرو ورځو نه تا اینم چې ته په سوچونو کې خفه ناست دی څه فکرونو کې کوي نو صرف دا درته وایم چې یاره تا سره څه فکر دی څه ټینشن دی که ما ته ووایې زه پکې څه تاله مشوره در کولی شم د ډېرو ورځو نه زه تا په سوچونو او فکرونو کې ینم ای ګورنر ورته مبارک او بالکل زه په یو سوچ کې یم په یو فکر کې م ویسو وی تا ته پته ده چې زما یوه لور د نور اولاد مې نشته دی صرف یوه لور مې ده نور مې اولاد نشته ده که یو لور الله را کړې ده او هغه پیغله شوې ده اوس د هغې د رشتو دپاره خلک پیغامونه رالیږي نو چې څومره مالدار خلک دی او څومره بادشاهان دي ټولو د خپلو شهزادګانو دپاره رشتې رالیږلي دي یو وی مال یې راکړه بل وی مال یې راکړه نو زما خو دغه یوه لور ده په دې سوچ کې ما چې یاره ورېکم نه چې وروسته ژوند به بیا څنګه تېرېږي او ډېر شی رشتې دي نو چې کوم شهزاده لی ورکمه د کوم بادشاه زوی لی ورکم په دې سوچونو کې مار ټیم ځکه چې دغه یوه لور مې ده او یقینا د لور رشته کول آسان کار نه دی دا ګران کار دی ښه هسې نه چې هلته ورته څوک پیغور ورکړي چېرته هسې نه چې هلته بیا زه کنځلی شم هلته داسې نه چې بیا زما خاندان کنځلی شي دا ټولې خبرې مخې ته موجودې که نه هسې نه چې هلته بیا زما د لور ژوند خرابېږي نه به خلاصېږي او نه به ژوند تېرېږي نو دغه یوه لور مې ده او د هغې په رشتې کې بس هر ټیم فکرمن یم نو ده ورته ما ته اجازه شته چې زه پکې صرف مشوره درکړم ستاسو د کور خبره ده خو ما ته اجازه شته زه پکې یو خبره وکړم هغه ورته وایي مبارکه بالکل ته پکې راته مشوره راکولی شي وی کو د نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث مبارک باندې د عمل وکړو نو دا مسله ډېره اسانه ده وی څو وی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دینداره رشته غوره کړه دینداره رشته کو زوی دی هم رشته ورته کوي نو دینداره جینۍ ورله ګوره
او کو لور ورکوي هم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم ځای کې دیندار هلک درته میلاو شو هغه لور ورکه. نو بس نبی علیه السلام معیار ښودلی دی که نه چې دیندار هلک ته ګوره. اوس د کومو شهزادګانو رشتې چې راغلي ته په هغې کې نظر وچلوه چې په هغې کې کوم دینداره دی هغه له دې لور ورکه. نو د نبي علیه السلام په دغې حدیث ته عمل وکړه ستا ټینشن به ختم شي. ویره دا خو دې راته ښکلې خبره وکړه، دا خو دې راته ښه خبره وکړه. کور ته لاړو ښځې ته وایي ښځې وایي زمونږ د لور دپاره خو ډېرې رشتې راغلي دي که نه وی او وی ما مې بار د خپل نوکر سره مشوره وکړه خو هغه ماته ډېره ښکلې خبره وکړه. وی څو وی هغه راته وی چې په دې رشتو کې چې کومه نیکعمله رشته ده کوم هلک نیکعملی مال ته مه ګوره، جایداد ته مه ګوره، د پلار بادشاهۍ ته مه ګوره، خو دې هلک ته وګوره چې کوم هلک پکې نیکعمله و هغه له لور ورکړه. نو زمونږ دپاره خو ډېر شی رشتې راغلي دي، راځئ چې دې رشتو کې وګورو چې کوم هلک نیکعمله دی چې هغه له دا رشته ورکړو. نو ښځې ورته ویې یاره دا خو له ډېر شی دا خو ډېره ښه مشوره در کړې ده، دا خو ډېره ښکلې مشوره در کړې ده، راځه چې دې رشتو کې وګورو که چې کوم هلک پکې نیکعمله دی، کوم هلک پکې نیکعمله دی. دا ګورنر دې ښځې ته وایي یاره ښځې نیکعمله هلک له ورکوو که نه؟ وي او نیکعمله هلک له ورکوو چې هلک نیکعمله خیر دی. بیا زه خپله خبره وکړم او وکړه ما ته خو دې مبارک نه بل هلک نیکعمله نه ښکاري. زمونږ دا نوکر نه دی، دا کوم چې مونږ سره کار کوي دا زمونږ مزدور چې دی دا مبارک، ته دونه خو ما ته بل نیکعمله هلک نه ښکاري. د ښځو طبیعت خو دي که نه؟ ښځه په غوسه شوه دا څه وي دا زمونږ چې کوم نوکر دی ته به خپل لور هغه له ورکوي. نیک وګوره خو په دې شهزادګانو کې وګوره بادشاهانو چې کومې رشتې رالېږي په دې کې نیکعمله وګوره. نو اوس به ته د ګورنر لور ده دا به ته د خپل نوکر له ورکوي کوم هلک چې ستا خدمتونه کوي. وی دا خو دې راته ووي که نه چې نیکعمله هلک له ورکوي، دا خو دې راته ووي که نه وی او وی چې نیکعمله له ورکوو نو ما ته د مبارک په شانتې نیکعمله هلک بلو نه ښکاري. بس چې تا ووایي نیکعمله له ورکوو نو مبارک نیک هلک دی. اوس یې زه مال ته نه ګورم اګر چې زما مزدور دی خو زه له لورو ورکوم. ګورنر زورور و ښه په ښځه باندې څه و زورور و که نه؟ که په ښځه کمزور وي نو هغې به ته عزت خو یې ورکړه ستا لور دی یوازې ټیک ده خو نه. خو ګورنر زورور و په ښځه باندې وی تا وایي چې نیکعمله له ورکوو نو بس ما ته د خپل مزدور نه بل نیکعمله هلک نه ښکاري، خو بس د خپل لور نه به صرف تپوس کومه. لور یې راوغوښته ای بچیا تا ته پته ده ستا په رشتې پسې ډېر خلک راځي او زه یوه فیصله هم نشم کولی چې چا له دې ورکمه. خو لورې ما یو فیصله کړې ده، ما وایي چې زه به د نیکعمله هلک له ورکوم ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې رشته کوي بچي ته نو نیکعمله رشته وکړه. نو ما ته د خپل مزدور د مبارک ډېر نیکعمله ښکاري نو زه غواړم چې ستا رشته د ده سره وکړم. لورې ورته ویل وی پلاره چې څنګه تا فیصله وکړه هغه شانتې ما ته منظور ده، څنګه فیصله تا وکړه ما ته سره منظور ده. ګورنر راغی مبارک ته وی مبارکه وی هو وی تا وی چې دا لور دې نیکعمله هلک ته ورکړه د نبي علیه السلام حدیث مبارک دی. وی او جي ما خو مشوره در کړې وه بس مبارک ته شه زه خپله لور تاله در کوم، زه لور تاله در کوم. حضرت زه ستا مزدور یم، ته زما مالک یې، ستا لور د ناز او په نعمتونو کې لویه شوې ده، هغه به د یو مزدور سره ژوند څنګه کوي؟ زه ستا د لور رشته نشم قبلولی، دا زما د ساتنې نه ده. وی کوم ما خوشحالول غواړې او زه ستا مالک یم نو زما لور ته به ته غاړه کېدې او زما لور خوشحاله ده په تا باندې، په تا باندې خوشحاله ده. وی جي کور مې نشته دی، کور مې نشته دی، دې له به زه ډوډۍ څنګه ورکوم؟ وی بس کور درته هم زه نیسم او ډوډۍ به هم تاله درځي، ډوډۍ به هم تاله درځي. وی صحیح ده. نکاح وشوله او واده هم وشو، ځان له سیټ ته کور ونیو. وي ستا سره په دې محل کې نه پاتې کېږم، په دې کې نه پاتې کېږم. ځان له سیټ ته کور ونیو، چې کور یې ونیو واده وشو نو دې صرف خپلې ښځې له راغې دومره ورته وویلو وی زه چېرته ځمه او تاله به ډوډۍ رالېږمه خو تاله چې د پلار د کوره کوم ډوډۍ راځي به ته نه خوري، هغه به ته نه خوري. پلار ته خو یې پته وه چې موږ خپل نوکر له لور ورکړې ده نو د کور نه به پسې پخلی تلو. وی خیر دی دا ډوډۍ د پلار کور کره واپس مه لېږه، دلته چېرته غریبانانو له ورکوه هغوی خبروه خو ته به یې نه خورې، تاله به ډوډۍ زه رالېږم. وی صحیح ده. او مبارک ووتو، د ښځې سره لا یو ځای شوی نه دی ښه، څنګه چې واده وشو د کوره ووتو. وی ډوډۍ به زه رالېږم هغه به خوري، د پلار د کوره چې تا له کومه ډوډۍ راځي هغې له به خوله نه ورړي هغه غریبانانو ته ورکوه. وی ټیک ده. دی ووتو بارې مزدوري شروع کړه، مزدوري به یې کوله او روزانه به یې کور ته ښځې له ډوډۍ رالېږله. وی زما ښځه زما خبره به منې نو زه تاله وچه رالېږم که لمده رالېږم هغه ډوډۍ به خوري خو د پلار د کور ډوډۍ به نه خوري. بس ښځې هم تپوس نه کوو، ښځې هم تپوس نه کوو خو د خاوند حکم دی جو نیکعمله جینۍ وه هغه شانتې کول.
څلوېښت ورځې پس مبارک کور ته راغی. ښه د واده نه څلوېښت ورځې پس، نو چې څلوېښت ورځې پس راغی نو دا ښځه په ژړا شوه. مبارکه چې خوښه دې نه وم نو څه له دې کولمه، چې خوښه دې نه وم نو څه له دې کولمه، زه خو تا لیدلې وم، ستا په مخ کې باندې رالوی شوم، زما پلار چې تا له درکولم نو ته خو مجبوره نه وې که نه، تا به ورته ولي چې زه یې نه کوم، نو زه دې راوستې ما په خوشي کور کې دې کېنولې ما، زما د واده شپه دې ما سره نه ده تېره کړې، زما د کوره وتېږي، نو ولې ما له دا تکلیفونه راکوي، ولې ما له دا مصیبتونه راکوي چې ما سره کېنې نه. عبدالله ابن مبارک د سترګو نه اوښکې روانې، د مبارک صاحب د سترګو نه اوښکې روانې شوې، وې ښه مې خوښوي، ما لیدلې او کتلې یې، ډېره زیاته مې زړه ته نږدې یې. ښه نو چې زړه ته دې نږدې وم نو تلی رانولې یې، وې تلی درنه زه کوم چې ما ته پته ده ستا پلار ډېر نیک عمله انسان دی، ډېر نیک انسان دی، خو بیا هم د دې علاقې ګورنر پاتې شوی دی، نو د ده په دې رزق کې به دومره چېرته د غریبانانو حق وي، د ده په دې روزۍ کې به دومره چېرته د غریبانانو حصه وي، هغه به حرامه وي. نو ما وی که د هغه ډوډۍ ته خوري نو ستا دا ګېډه او ستا دا وینه د هغې حرامونه نه بچ کېږي. نو ما ووی چې هغه ډوډۍ به ته نه خوري، څلوېښت ورځې به زما د حلاله روزي، زما د حلاله ډوډۍ خوري چې زه په خپلو لاسونو وګټم، چې کومه حرامه ډوډۍ ستا په ګېډه کړي چې هغه درنه وځي، هغه درنه وځي. ما تا له څلوېښت ورځې د خپلو لاسو ډوډۍ راولېږله او تا وخوړله، اوس دې خواله رالمه، اوس به ما تا خپل شب زفاف منو کو، د واده شپه به منو کو، کېدای شي الله تبارک وتعالی د دې حلال روزۍ په برکت سره موږ له چېرته ښایسته نیک عمله اولاد راکړي. د دې نه بعد تا سره میلاوېږم، که مخکې در سره میلاو شوی وی نو ستا په جسم کې حرام و حرام، نو بیا زما بچی نیک عمله نشو جوړېدی. اوس دې حلاله روزي وخوړله، اوس به در سره میلاو شم، کېدای شي الله تبارک وتعالی لره نیک عمله بچی راکړي. بهرحال هغه کوم تعلق چې هغه قایم شو او الله تبارک وتعالی ورله د هغې نه یو بچی ورکړو، عبدالله نوم یې ورله کېښودو. حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی ته په نومونو کې خوښ نوم چې دی عبدالله دی او عبدالرحمن دی. کوم نوم دی؟ عبدالله، عبدالرحمن، دا ښایسته نوم دی. نو موږ ته خلک وایي مولي صاحب زما بچي له نوم کې د موږ ورته وایي عبدالله ورله کېده که نه مولي صاحب مړه داسې د مشرانو نوم دې راته ووایي، چېرته نوی سمارټ نوم راته ووایه. نو موږ وایو دا نوی سمارټ نوم ته خوښ که او بیا یې ما ته ووایه، زه به یې معنه وګورم. د دې وجې نه زه د چا بچو له اوس نوم نه ږدم، ښه زه د چا بچو له نوم نه ږدمه. ولې زه چې ورته نوم ووایم نو بل پکې نه و، نو زه هم ته ورله کېدو خو بیا ما ته ووایه چې معنه یې څه ده، زه به یې درله معنه صرف وګورم، نورې خوښ ته که، ځکه چې زما هغه بیا ته نه ږدي، نو ښه دا ده چې ته یې کېږدي معنه به ورله زه وګورم. ټیک ده که ټیک نه ده؟ یو په دې ګوګل باندې د نومونو معنی مه ګورئ، ښه صحیح شو، په دغې باندې د نومونو معنی مه ګورئ. دغه ګورې هغه ځان له حساب هغه چې کوم معنی کوي نو هغه معنی د عربۍ سره هېڅ تعلق نه ساتي، هلته معنی مه ګورئ، د عالم نه تپوس کوئ. بهرحال نو عبدالله نوم یې ورله کېښودو، دی رالویدو د پلار سره یې غم او د مور سره یې غم چې بچی رانه لوپر نه شي، خو بهر د معاشري اثر داسې و چې عبدالله ډېر په ناروا وسر شو، د کلي چې کوم لوپر هلکانو د هغوی سره یو ځای شو، حتی در دې پورې چې دې حالت ته ورسېد چې د عبدالله نه شرابي جوړ شو، د عبدالله بن مبارک نه څه جوړ شو؟ شرابي جوړ شو. پلار به هر ټیم جړل چې الله ما د دې بچي دپاره څومره تکلیفونه برداشت کړي چې زما بچی نیک عمله شي، الله هغه خو شرابي وختو، مور به پسې په ساراونو کې په چغو چغو جړل او شاته ورپسې ګرځېدله او روانه به پسې وه. بچی ستا دپاره پلار ډېرې قربانۍ ورکړي دي، بچی ستا پلار څلوېښت ورځې پس زما خواله راغلی هو چې الله ما له نیک عمله بچی راکړي، ستا د لاسه خو ما د واده شپه نه ولیدلې، څلوېښت ورځې پس زما له راغلی و، د هغه سره دومره فکر و، بچی تا نه شرابي جوړ شو، کور ته راځه چغې به یې پسې والې، جړا به یې کوله، خو په عبدالله باندې اثر نه کو، په هغه باندې اثر نه کو. یو ورځې اوده دی او خوب اینی، په خوب کې اینی چې په ونه باندې یو مرغۍ ناسته ده او هغه مرغۍ دا آیت په تیزه تیزه باندې وایي، دی اوس خوب اینی، هغه آیت سره الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. ای د الله بندګانو په تاسو باندې اوس هم هغه وخت نه دی راغلی چې د الله ذکر ته ستاسو زړه نرم شي، دا به په تاسو باندې کله راځي چې تاسو الله ته غاړه کېدئ، تر کومې پورې به تاسو د الله نه غافله ګرځئ، تر کومې پورې به تاسو الله جګړې باندې ګرځئ، تر کومې پورې به تاسو د الله دښمنۍ ته مټې والي، هغه وخت به تاسو نه دی راغلی چې زړونه خو نرم شي. دی چې راپاڅېدو داسې ورپېدو، ویرېد، د شرابو په نشه کې و چې دا خو الله ماته وایي، دا خو الله ماته وایي چې عبدالله په تعالی دا وخت نه دی راغلی، الله نه به کله هېرېږي. کور ته راغی، پلار ته وایي پلاره زړه مې غواړي چې تجارت وکړم، تجارت لازم ما له لږې پیسې پکار دي. پلار یې ورته وایي بچیا
ما خو چې تا نه به د نبی علیه صلات وسلام د احادیثو لوی عالم جوړ شي خو ځه چې د احادیثو عالم درنه جوړ نه شو تجارت وکړه کم از کم دا شراب خو به پرېږدي د لوپرو ملګرو خو به لرې شي پیسې وله ورکړې دا واله او زه تجارت ته لاړ شم تجارت له ووت دی لاړ ډېره موده تېره شوله پلار به م ګرځېده چې یاره زه بچی مې ورک شوی دی ځکه به پیدل سفر وي کلونه تېر شو دی کور ته رانغې د پلار یم تمه کتې شوي وه چې زه بچی مې چېرته لوپر او د تجارت په بانه وته د کور چېرته تللی دی چېرته یا به مړي د شرابو په نشه کې یا به ژوندی خو چېرته به ګرځي ډېر وخت تېر شو په دې کې کور ته اواز راغی وی عبدالله ابن مبارک د تجارت نه روان دی او ډېر روښاني د سامان ډک کړي او راغی لارې ورله په منډه بار ته ووتو چې ورغې ورغاړې وتو وی بابا تجارت مې کړی دی وی څومره وی دا څومره روښان چې دي او دا سامانونه پېني دا ټول د تجارت سامان دی لارې ډېر خوشحاله شو چې زوی خو مې ډېر مال راوړه ډېر ګټه یې راوړه زه خیر دی چې عالم ته جوړ نه شو نو دومره شو چې د شرابیانو نه خلاص شو اوښان یې کور ته را دننه کړو چې اوښان یې کېنول که نه او پلار د اوښانو نه ترپالونه واړول نو چې څنګه یې ترپال واړو څه ګوري چې انډي د اوښانو د کتابونو ډک دي او هر کتاب د په خپل لاس باندې لیکلی هغه د نبي علیه السلام احادیث مبارکه دي دا ټول اوښان د احادیثو د کتابونو نه ډک دي او دا هغه احادیث دي چې د په خپل لاس باندې لیکلي دي لار یې حیران شو بچیا او بابا چې ما وي زه تجارت لازم هغه دا تجارت دی زه تللی ما چې څومره ژوند وروسته ما د نبي علیه السلام احادیث مبارکه زده کړي دي زه ګرځېدلی ما سفر یې کړي دی او دا ټول احادیث ما په خپلو ګوتو باندې لیکلي دي الله د پلار هغه ارمان یې څه شو پوره شو عالم ته جوړ شو څه ورځې تېرې شي پلار ورته ووایي مبارک یا عبدالله په دې تجارت کې خو به دې څه کمې نه وي او بابا لږ کمې پکې نور هم شته نورې پیسې وله ورکړه ویې لاړ شو نور علم حاصل کا الله کې داسې عالم جوړ کړو که نه چې په بخاري شریف کولو کې نو د عبدالله ابن مبارک نه احادیث مبارکه نقل دي چې احادیث بیانوي نو د عبدالله ابن مبارک صاحب نوم پکې راځي داسې د لوی مرتبې عالم او محدث تېنه جوړ شو د محدثینو امام تېنه الله جوړ کړو د محدثینو امام دا ولې د هغې حلالې نوڼۍ برکت او د خبره مې درته در دې پورې کوله د بچې اول حق په پلار دا دی چې نوڼۍ دې وله حلاله ورکړي حلاله خپل بچې د حرامې نوڼۍ نه وساته هغې به دا بچی ستا د سر اوچتوالی ګرځي چې کله د بچې په حرامو لوی کړی سوال نه پیدا کېږي چې دا بچی ستا نوم اوچت کړي دا بچی به دې په شرمونو شرموي بیا د ده نه عالم او حافظ نشي جوړېدی ګورې یاد وساته